سلامونه دوستانو ته دا چې روغ او جوړ خوشاله به وي. تاسو لپاره مې نن یوه ډېره په زړه پورې او حیرانوونکې طریقه راوړې ده چې هېڅکله به تاسو تر اوسه پورې داسې کومه طریقه نه وي لیدلې دوستانو. هغه طریقه دوستانو تاسو کتلی شئ څنګه موږ له خپل ټچ موبایل څخه ساده موبایل جوړ کړو دوستانو. نو ډېره خوندوره او ډېره په زړه پورې طریقه ده. ویډیو دوستانو تاسو تر پایه راسره وګورئ. که دغه ویډیو مو خوښه شوه ضروري له نورو دوستانو سره شیر کړئ او زموږ یو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ډېره په زړه پورې دوستانو ویډیو ده، هېڅکله دغه ویډیو سکیپ کوئ مه، تر اخره یې راسره وګورئ. دا چې څنګه دغه طریقه کولی شو تاسو ته اوس مکمله طریقه ښایم. د دې لپاره دوستانو تاسو لومړی پلی سټور ته راشئ. د پلی سټور په سرچ کې به ولیکئ نوکیا 1280. دغه مو چې تاسو کله ولیکئ لومړی اپلیکیشن تاسو کتلی شئ. دغه لومړی اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ او دغه بیا اوپن کړئ، را خلاص به یې کړئ. کله مو دوستانو دغه را خلاص کړل یوه شېبه انتظار به ورته وکړئ تر څو دغه اپلیکیشن زموږ سره اوس خلاص شي. دوستانو تاسو کتلی شئ را به شئ سیټ ډیفالټ په دغه لومړي اپشن باندې تاسو دوستانو کلیک واخلئ. را به شئ ہوم سکرین باندې به کلیک واخلئ. را به شئ نوکیا 12 دغه اپشن به کلیک کړئ. کله مو دوستانو دغه اپشن کلیک کړو تاسو به اوس د دې څخه بیک شئ. کله چې دوستانو تاسو بیک شوئ را به شئ دغه اپلیکیشن ته به ور داخل شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ته ور داخل شوئ تاسو ته به دغه اپلیکیشن اوس دغه موبایل راواړوي. تاسو موبایل چې دی هغه به مکمل ډول ساده موبایل ته واوړي. څنګه موږ په دې کې کار کولی شو، دلته منځ بټن دی دوستانو، تاسو په دې باندې چې کله کلیک واخلئ تاسو کولی شئ دغه څنګ بټن څخه دغه دې خوا ته ولاړ هم شئ. هر څه تاسو کولی شئ په دې کې. نو دوستانو ډېر خوندور په زړه پورې اپشن دی. تاسو کولی شئ دغه پاس اپشن تاسو دوستانو کلیک کړئ د سره بټن څخه پورته. دلته تاسو کولی شئ خپله د موبایل رڼا، بلوټوټ، وای فای، ډیټا هر څه تاسو په دې کې کولی شئ. تاسو کولی شئ په دې کې اوکې بټن باندې کلیک واخلئ. تاسو ته به د خپل موبایل سیستم بیا راځي. نمبر هم ډایل کړئ. تاسو کولی شئ په دې کې نمبر هم ډایل کړئ. زنګ هم ووهئ. دغه لاندې صفر بټن د کتل دی باندې چې کله تاسو ګوته ونیسئ تاسو موبایل که چېرته پلش لري نو تاسو پلش هم پې بلولی شئ. یعنې په دې کې بهترین اپشن د هر ډول دی خو تاسو صرف دغه ساده موبایل ته رااړولی شئ. تاسو کولی شئ دغه کنجي هم کړئ دغه بټن او د سټار بټن څخه کولی شئ کنجي هم کړئ او کنجۍ څخه یې وم باسئ. هر څه په دې کې کولی شئ. یعنې ساده موبایل کې چې تاسو کوم کارونه کوئ هغه هم په دې کې تاسو کولی شئ. نو ډېر دوستانو دغه خوندور په زړه پورې اپلیکیشن دی، ډېر په زړه پورې طریقه ده. تاسو به هېڅکله هم دغه طریقه تر اوسه پوره نه وي لیدلي. نو ډېرو دوستانو په دغه طریقه نه وي لیدلي. تاسو ته اوس دغه طریقه ما دوستانو وښودله. تاسو کتلی شئ تاسو هر اپلیکیشن غواړئ څه شی چې غواړئ تاسو دوستانو دلته را خلاصولی هم شئ. نو تاسو کتلی شئ دوستانو تاسو دغه هم را خلاصولی شئ. هر اپلیکیشن چې تاسو په دې کې وغواړئ تاسو په دې کې ځانونو لپاره استعمالولی شئ. نو دغه دوستانو ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه ده. نو تاسو هم په دغه خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن چې کوم دی دوستانو دغه را انسټال کړئ او خوند ترې واخلئ. ډېر خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. تاسو ته کتلی شئ تاسو ته ساعت هم ښایي، د موبایل ډیټا هم درته ښایي، تاریخ هر څه تاسو دوستانو ښایي. دلته فیصدي هم درته ښایي. شبکه وګورئ. زما موبایل اوس مهال سایلنټ دی. هر څه تاسو دوستانو ښایي. نو کولی شئ ساده موبایل نوکیا په شانتې کوم چې دی دغه تاسو استعمال کړئ په خپل موبایل کې. نو ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه ده دوستانو. که دغه طریقه تاسو خوښه شوي نو دغه در سره لایک کړئ، له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر داسې نور ویډیوګانو چې زه به بیا راځم زموږ فیسبوک پیج لینک هم تاسو ته په ډسکرپشن کې دی هم در سره فالو کړئ او د دې تر څنګ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تاسو دوستانو کتلی شئ فیسبوک هم تاسو لپاره راخلاصوي. هر څه تاسو کولی شئ دلته وګورئ پکې. نو دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. تر بل ویډیو چې زه به راځم په لوی الله مو سپارم.